اوچا له افغانستان سره د استرالیا د 2.8 میلیونه ډالرو مرستې خبر ورکړ. سلامونه د ان اس میډیا درنو مینوالو ستړي مشئ. که چیرې زموږ د چینل تعقیبونکي یاست نو زموږ چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا له افغانستان سره د استرالیا د 2.8 میلیونه ډالرو مرستې خبر ورکړ. اوچا وویل دا پیسې د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته ورکړل شوي دي. اوچا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان سره د استرالیا د دې مرستې مننه کوي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې پر اساس استرالیا د افغانستان سره د بشري مرستو له صندوق سره تر اوسه پورې څه باندې 4 میلیونه استرالیوي ډالر مرسته کړې ده. دغه صندوق په 2014 کال کې په افغانستان کې تاسیس شوی او د ملګرو ملتونو په وینا له هغه وخت راهیسې تر 1 میلیارډ ډالرو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. تر دې مخکې اوچا اعلان کړی چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق تیر کال 1.8 میلیونه ډالر مالی مرسته ترلاسه کړې وه. ملګري ملتونه وايي په افغانستان کې نږدې 25 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. له توجه ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.